نبی کریم علیه الصلاه والسلام په حدیث کې موږ تاسو یو قانون ذکر کړي قانون څنګه ذکر کړي یو سړی د چاله zarar ورکړي دی دا سړی سره وزده ملاقات کیږي نه یا ډیر لري دی بل ملک دی اوس به طریقت صحیح پس چې تخوانه د الله نه بکنه وغواړو هغه سړی لم دعا وغواړو ځان لم دعا وغواړو الله رب عزت بس هغه ټول مسله معاف لکه غیبت د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیه د امام مالک صاحب قول دا دی وی چې کله تا به تور مثال چاله غیبت کړي یو هغه سړی نه بکنه ته نشو وخت یې لري دی وی په دې وخت کې د شپې الله نه معافي وغواړه وغلم بکنه وغواړه امید ده چې الله بس سره غیبت معاف کړي کچرته داغه ته بکنه غوښتلی نه نو یاد ساته که څومره غیبتونه دي کړي الله تعالی نه بکی جهنم له وجه پم دي رسول الله فرمایي دا سړی مفلس دی ستاد اني کمالونه به اغوی له ورکړي شو داغه بد عملونه بس په دې سر باندې کې خود له شو به وایي چې جهنم له روان شي نن تاسو ګورئ د دې خلکو په اړه کې چې د مجلسونو په هر وجره کې او په هر دکان کې لکه دا کامیاب شو هغه کامیاب شو دا کامیاب شي د شي بو شو هغه دا رقم ته وشي ایسه بده کې غیبتونه د یو جانب نه وشي نو څومره منځونه چې کړي دي او څومره اعمال دي کړي دا په قیامت کې درن الله ولی هغه سړي به ورکی دا هغه ګناهګار ګناهونه بس په دې سټ باندې کې دي او زنا به نه کړي الله به زناکارو په سب کې راوچي غلا به نه کړي د غلاګرو په سب کې راوچي شي قتل به نه کړي د قاتلانو په سب کې به الله راوچي کې وجه دا چې تا په دې کې دا غیبت کړي دی او دا هغه بدی ست په سر کې خود له شوستانه کې غلا ورکړ شو زی به جهنم له روانه دومره خطرناک مسله نن تاسو ګورئ د خپل مجلسونه حدیث کې رسول الله فرمایي چې په کوم مجلس کې د الله ذکر ونی شي د محمد رسول الله باندې درود ونی ویل شي دا د څه لکه د مردار نه چې سړی اوچت شي نن زموږ شوش د مجلسونو ټوله مردار ده دا خو څه کوي چې سړی د الله او د الله د رسول تذکره وکي بلکې د الله او د الله د رسول مخالفت پکې شروع دي دغه سنت مقابله او هغه ځای کې سنت مقابله او هغه ځای کې